بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله یو څو مختصری خبرې کومه د هغه ځوانانو باره کې چې د هغوی په ذهن کې یو غلطفهمي ده. نن سبا موږ ته دا بعض ځوانان چې هغوی د حقیقت نه خبر نه دي او هغه چاته د منصب والا وایي چې هغه اهل د منصب نه دي، لکه په انګلیش کې هغه ته هیرو ویل کېږي په انګلیش اصطلاح کې. نو نن سبا دا بعض ځوانان لګېږي هغه چاته چې هغه ډمان دي، هغه د الله او د رسول دشمنان دي، هغه د اسلام اساسي دشمنان دي، هغه د یهودو ایجنټان دي، د دجال مزدوران دي او د فحاشۍ او د عریانۍ او د بېحیایۍ او د شرابو او د کفر سره عام نشر او اشاعت کوي. داسې بعضې شیطانانو ته زموږ او تاسو دغه ځوانان ورته هیروګان وایي. لکه دا یو څو نومونه درته یاد کړم د دې لپاره عبرت په توګه، لکه دا شاهرخ خان ده، سلمان خان ده، امیر خان ده او دا نور خبیثان دي. موږ تاسو دا پښتو فلمونه جوړه کوي. دې خبیثان تاسو وګورئ څومره خبیثان چې دي دوی دا فلمونه ډکوي. موږ تاسو ټول ځوانان یې ځان ته راکش کړي دي او دغه ځوانانو باندې دوی یو جادو کړی ده چې ولا دغه شیطانان دغه هغه کسان دي دا اصل کې چې دا ټول زناکاران دي، دا ټول هغه کسان دي چې دوی سره عام کفر کوي. هر فلم تاسو وګورئ، دوی فلم وګورئ، په هر فلم کې دوی د بت بندگی کړې ده، دوی د غیر الله بندگی کړې ده. په یو فلم کې مسلمانی، په بل فلم کې کافری، په بل فلم کې یهودي، په بل فلم کې نصرانی، په بل فلم کې عیسائی. اسکره د یو مسلمان لپاره د اجازه نشته چې هغه ولګېږي او هغه داسې کردار اختیار کړي او داسې روش اختیار کړي چې هغه د غیر الله بندگی وکړي. تاسو وګورئ دا خبیثان دا څه کوي، دا ظالمان د شپه او ورځ په هر فلم کې ودا سره عام دوی شراب چکي، سره عام د شرابو دوی اشاعت او نشر کوي او سره عام په هر فلم کې فحاشي، عریاني، بېحیایي. ای موږ ته ځوانان بیخي دې ته فکر نشته او دغه شیطانانو ته دغسې رذلانو ته داسې د یهودو ایجنټان دي، دوی د یهودو لپاره کار کوي. دوی دا کومه چې هالیووډ ده، بالیووډ ده، دا نور چې کومه دا پېښور کې ډرامې ډکېږي، دا پښتو فلمونه ډکېږي یا دغه ډرامې چې دوی ډکوي، دا صرف او صرف دې لپاره ډکې دا فلمونه دا ډرامې چې موږ او تاسو دغه ځوانان طبقه دا د اسلام نه لرې کړي، دا د قرآن نه لرې کړي، دا د مدرسو نه لرې کړي، دا د جوماتو نه لرې کړي، د دوی په زړه کې د الله او د رسول عظمت کښېنوي. نو دوی همدې لپاره کار کوي. دا خبیثان دا اصل هیروګان نه دي، بلکې دا چې دي دا د الله او د رسول دشمنان دي. دا کسان چې دي دوی په اصل کې شیطانان دي، دوی د یهودو ایجنټان دي، دوی د یهودو لپاره کار کوي او دا ټول ډمان دي. ښه دم ته څنګه ته هیرو وایي؟ هیرو خو سلطان صلاح الدین ایوبي ده، هیرو خو محمد بن قاسم ده، محمود غزنوي ده. اصل هیرو دغه دي، اصل هیرو نبی علیه الصلاة والسلام ده، ابوبکر صدیق ده، عیسی علیه الصلاة والسلام ده، ابراهیم علیه الصلاة والسلام ده. ته دغسې ډمانو ته دغسې بېدینه خلکو ته چې د اسلام په جامه کې اسلام تخریبوي، د اسلام په جامه کې د اسلام بېخکندي کوي. ټول وګوره کله به یو فلم کې د بت بندګي کوي، بل فلم کې به کلیسا ته رواني، بل فلم کې به مندر ته رواني، کله شراب چکي، د شرابو اشاعت کوي. بېحیایي خو په هر فلم کې عام ده. موږ او تاسو دا ځوانانه طبقه چې ده دې نه خبر نه دي. موږ او تاسو په نظ اصل هیرو هغه څوک ده چې هغه د الله دین ته خدمت کوي او قرآن زده کوي او قرآن نورو ته ښیي. حدیث تاسو اخره کې وایم خبر نه غټومه. که موږ او تاسو وګورو په دا پېښور کې چې دا کوم ځان ته پښتانه وایي دا کومې دلته رنډۍ خانې چلی، زناخانې چلی، بېحیایانې چلی او بیا پښتو فلمونه او ډرامې او دغه سریالان دوی جوړوي او دا بیا موږ او تاسو ځوانان او کورو کې خلک ګوري. نو دا څومره اسلام ته ګوره ضربه ده. ګوره دغه ډمانې دغه اسماعیل شهید او دا جنګیری خبیث دا لعنتي د باندې الله لعنت ده، د باندې رسول لعنت ده. د کوم کار اسلام سره برابر تاسو ما ته وښیئ. ټوله بېدیني په همدې خبیثانو کې ده، ټوله بېدیني همدې خوره کړې ده. دا پېښور دومره برباد سو، دا بېحیایي راغله، دا زناګانې پکې شروع دي، دا د هر جي کې هر کور کې اوس فلمونه او هر شی عام سو. لکه نن سبا دا ځوانان په فیسبوک کې هم ګوري، په یوټیوب کې هم ګوري، په د نور سوشل میډیا کې دا شیان دا ځوانان ګوري، دا مشران ګوري، کشران ګوري. ولې؟ دا ټول کار د همدغه خبیثانو ده. که هغه د هالیووډ والا دي، که هغه د بالیووډ والا دي او که دغه پېښور والا دي او که دا نور هر څوک چې که افغانستان کې که پاکستان کې که په عربو کې هر څوک چې د اسلام خلاف کار کوي دا د شیطان تابعدار ده، دا د شیطان خبره منونکی ده او دا اصل کې خپله شیطان ده. دغه تاسو منئ که نه منئ، دغه شاهرخ خان، دغه سلمان خان، دغه نور ډمان چې کوم دي دغه پښتو فلمونه چې ډکوي دوی په شکل د انسان کې دوی د شکونو د انسانانو دي، نور دوی په حقیقت کې پوره پوره شیطانان دي. دوی اسلام دومره ضربه رسولې ده چې دومره ضربه اسلام ته هېچا هم نه ده رسولې، کفار هم نه ده رسولې چې کومه ضربه دې خبیثانو رسولې ده.
نو عزتمندو موږ او تاسو باندې چې کوم اصل هیرو ده هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې ذکر کړی ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د الله او د رسول په نزد چې اصل حقیقت کامیاب انسان ده، ډېر د منصب والا انسان ده، ډېر غوره انسان ده، چې ډېر اوچت انسان ده په تاسو ټولو کې چې غوره انسان ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من هغه څوک ده خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، هغه څوک په تاسو کې ډېر غوره ده چې اول د الله کتاب زده کړي وعلمه او دا بیا نورو ته ښیي. څوک چې د الله د کتاب ترجماني کوي، څوک چې د الله کتاب ته خدمت کوي، دا غوره انسان دی عزتمندو. او دا ډم ته څنګه ته غوره وای، ډم ته څنګه هیرو وای، په دې خو ته ګناهګارېږي، په دې باندې د الله په نزد مجرم یې. الله دې موږ تاسو باندې حقیقي هیرو وپېژني چې حقیقي او اصل هیرو او اوچت انسان او غوره انسان هغه څوک چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام، هغه ابوبکر صدیق، هغه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام، هغه عیسی علیه الصلاۃ والسلام، هغه یوسف علیه الصلاۃ والسلام. اصل هیروګان دغه دي، خپل هیروګان وپېژني. تاسو دمان راخیشتي دي د یهودو جنټان، د دجال جنټان، دجال لپاره کار کوي، تاسو هغوی ته هیروګان وایي. افسوس ارمان ده چې الله آسماني کتاب رالیږلی ده، موږ او تاسو آسماني کتاب پرېښی ده او بس دغه فلمونو پسې دغه شیانو پسې لګېدلي او د هغه چا ته چې د الله او د رسول دشمنان دي، د الله او د رسول د دین مقابله کوي، هغې ته هیروګان وایو. الله دې موږ اصلاح کړي.